السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګوګل او اوس معاشره محترمینو کافرانو او د اسلام دشمنانو زموږ د مسلمانانو د جامعې او خصوصا د نوي نسل لپاره د هلاکت او د بربادۍ او د الله سره د لرېوالي او د رسول الله صلی سره د لرېوالي او د قبر سره د غفلت یو غټه موزینه لکه انټرنیټ او ګوګل مسلمانانو ته ایجاد کړل او اختراع یې کړل. نیټ هغه څه دی چې خلک یې سره وصل کړل، خلک یې سره ژوندي کړل، د لورو لورو ملکو خلک یې سره وپېژندل، خو لیکن هغه شی هم دی چې بنده یې د الله څخه پردی کړي، امتي یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پردی کړي. دا هغه شی دی چې انسانان په ګناه باندې کې مبتلا شول. د ښځو تصویرانو ته ګوري، د الکانو تصویرانو ته ګوري، په سروزو او په بتو فلمو باندې سترګې خرابې کړل. سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه چې راوځي شیطان یې خلکو ته ښایسته کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د یو پردۍ ښځې سره مه کښېنئ، ترجماني به مو شیطان وکړي. مرقات جلد شپږم صفحه 255 کتاب نکاح. نو محترمینو، هر هغه څوک چې موبایل لري، غټ موبایل لري، هغه دې وار د ځان سره محاسبه وکړي چې زه پیکیج د انټرنیټ جمع کوم، زه د څه دپاره دا پیکیج جمع کوم؟ د دنیا کار په کوم، د دنیا بزنس په مخ بیام، دین په زده کوم، او که فلمونه په ګورم، او که سروزونه په اورم. مخکې دې محاسبه له ځان سره وکړي، بیا دې پر پیکج باندې اقدام وکړي، پیکج دې رانیسي. محترمینو، هر هغه څوک چې انټرنیټ ګوري، یوار دې مخکې په سترګو کې د قبر انځور راولي چې زه به یو ورځ تلونکی یم له دې دنیا څخه، یو ورځ به ځم و هغه تور قبر ته به ورځم، هلته به بیا نه سمسنګ موبایل را سره وي، نه به آیفون موبایل را سره وي، نه به کیو موبایل را سره وي، نه به بل موبایل را سره وي، نه به هلته ماموري کارت وي، نه به هلته بیا د ګوګل او نه به هلته بیا د انټرنیټ سګنل کار کوي. هلته به صرف یوازې د انسان سره خپل طاعت او عبادت وي، هلته به د انسان سره خپل معصیت او د الله نافرماني ورسره وي. قبر ته چې انسان شو کېږي، صرف یو کفن ورسره وړي، یو کفن وړي، نور د دنیا تاج، د دنیا سرمایه، د دنیا عزت و قدر نه ورسره وړي. د قبر عزت او د قبر سرمایه هغه طاعت د الله دی چې سړی به په مځکه باندې وکړي. دا شیخ مبارک وایي که توانستیم ندانستیم چې پوهېدلم، چې طاقت مې ولو پوهېدلم نه، چې د لمانځه طاقت مې ولو، د نفلو طاقت مې ولو، د روژو طاقت مې ولو، د ذکر طاقت مې درلودی، ژبه مې په ذکر باندې مشغوله کولی سوای، هغه دماغ او سوچ و فکر مې د الله په مخلوق کې په تفکر مشغوله کولی سوای، په پښو باندې مسجد ته تللی سوای، په لاس مې قرآن را اخیستلی سوای، او په سترګو مې قرآن ته کتلی سوای، او په ژبه مې قرآن ویلی سوای، خو نه مې کول چې طاقت مې و نه پوهېدلم. که دا انستیم نتوانستیم چې قبر ته چې وسولم، چې پوه سولم بیا طاقت نسته، په قبر کې بیا هیڅ په درد نه خوري، هیڅ په درد نه خوري. شیخ مبارک وایي پر یوه هدیره باندې رالمه، کشف القبور راته وسو، د دې قبرو کشف راته وسو. هغه انسانانو ته کېږي چې هغو تصفیه د باطن کړي، هغو تزکیه د باطن کړي، هغو ته کشف القبور کېږي. نو شیخ مبارک وایي څوک په دې قبر کې ناست، پوښتنه مې ځینې وکوله چې څونه وخت کېږي، هغه تلاوت د قرآن عظیم شان کوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي مؤمن چې د قرآن په شغل کې مړ سي، قبر کې بیا ملایکې قرآن ورته راوړي، وایي تر قیامته پورې ته خپل تلاوت د قرآن کوه، چې قیامت راځي بیا به جنت ته ولاړ سي. نو هغه شیخ مبارک وایي ما پوښتنه ځینې وکوله چې څونه وخت کېږي تلاوت د قرآن کوي؟ وایي دا راته 400 کاله کېږي.
هلته خو بیا نه لوږه سته نه تنده سته نه خوب سته. خوب لږه تنده هغه دلته په دې ژوند کې ده، وروسته له مرګه بیا نسته. بیا یې د قیامت په ورځ باندې لوږه او تنده راځي. نو شیخ مبارک وایي زه ډېر تعجب واخیستلم، وایي ما سبحان الله 400 کاله کېږي چې قرآن تلاوت کوي. سبحان الله څونه ثواب دی. وایي دې ځوان سترګې راواړولې، ویل دا ستا د یو وار سبحان الله ثواب راکړه، د دې 400 کلو ثواب به زه درکړم. نو په قبر کې بیا سړی هر څومره طاعت او عبادت وکړي هغه بیا په در نه خوري محترمین. او په قبر کې طاعت او عبادت هغه خلک کوي چې په دنیا کې په طاعت او په عبادت باندې مشغول وي. داسې ماوتوارو خلک چې یو چې په دنیا کې هم په معصیت باندې مشغول یو، هلته بیا په قبر کې ولره عذاب وي، هلته بیا طاعت نه وي، تلاوت نه وي محترمین. نو راځئ په ژوند کې محاسبه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موتو قبل ان تموتو، مړه سئ مخکې تر دغه چې تاسې مړه کېږئ. د مرګه بعد خو ګناه نه کېږي، د مرګه بعد خو دنیا نه ګټل کېږي، د مرګه بعد خو بیا معصیت ته الله نه کېږي. هلته ابوجهل هم تسلیم سوی دی، اوس فرعون هم تسلیم سوی دی، قارون هم تسلیم سوی دی، خو هغه تسلیمي ګټه نه کوي. تسلیمېدل په دنیا کې ګټه کوي، تسلیمېدل په دنیا کې ګټه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مړه سئ، یعنې ګناهونه مه کوئ لکه مړي، ځان داسې حساب کړئ. نو محترمینو چې انټرنیټ خلاصوئ وار محاسبه له ځان سره وکړي چې ورځ بیا الله له ما سره حساب کوي. ګوره زموږ ستاسو ټول عمر چې راواخو 560 کاله به وي، په هغه کې ګوره نصف عمر زموږ ستاسو خوب یوړ ویده یو، په هغه کې نصف عمر زموږ ستاسو د دنیا طلب یوړی، کم عمر راپاته سو. په هغه عمر کې موږ د شپې تر 1 بجې تر 2 بجو ځوانان فیسبوک ګوري، د پردیو نجونو تصویرانو ته ګوري، فلمونه ګوري، عیاشي کوي په نیټ باندې. دا د سترګو جادو دی چې کافرانو دا تخنیک ایجاد کوي د مسلمانانو د خطا ایستلو دپاره، د مسلمانانو د غفلت دپاره دا شان ایجاد سول چې مسلمانان غافله کړي. دونه غافله سول چې د قارون او د فرعون په زمانه کې هم دومره معاشره نه وه غافله لکه اوس چې مسلمانان غافله دي له دې څخه. وزیر بسطامي رحمت الله علیه مبارک وخت حورې په خوب ولیدلې، حور العین، چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي چې غټې غټې سترګې به وي او الله جل جلاله وایي تور زلفان به وي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وایي چې که د جنت حوره و دنیا ته راښکاره سي، د دنیا دا ښایسته لمر د دې نظام به تغییر وخوري، د دې رڼا به کمزوري سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کیناوړي د دنیا دریابو ته راولېږي لکه عسل، داسې خوږې به سي د دنیا اوبه. وزیر بسطامي رحمت الله علیه مبارک چې حورې په خوب ولیدلې، نو د جنت حورې دي سبحان الله چې په دنیا کې سړی یو ښایسته نجلۍ وویني، هر څوک چې وویني بیا په زړه کې څو ورځې داغ وي، په هغې کې تصور بند وي چې مې حلاله نکاح باندې واده ورسره کړی وای. چې د جنت حورې سبحان الله که دنیا ته راشي پر مخ د مځکې به بیا پر صد څوک نس پیدا، ټول به لیونیان سي. د جنت هغه نعمتونه دي، د جنت هغه خوندونه دي. نو باید بسطامي رحمت الله علیه فکر ډېر خراب و، چور دې بند و په جنت په حورو کې. درېیمه ورځ باندې بیا خوب لیدی، بیا یو حوره په خوب ولیدله، سترګې یې ځین پټې کړلې. هغه ورته وویل موږ خو الله بشارت در کړي، زیری یو په دنیا کې در ښکاره کړلو، ته ولې سترګې پټه یا بایزید؟ وایي ده ورته وویل ان کن شواغل من ذکر الله، تاسې ما د الله له ذکره څه مشغوله کوئ، ځئ ولاړ سئ نه یاست مې په کار. سبحان الله هغو حورو ته نه کتل. موږ نن پر انټرنیټ باندې د نجونو مخانو ته ګورو، موږ په انټرنیټ باندې فلمونه ګورو، موږ په انټرنیټ باندې نارواوې ګورو. سبحان الله په دغه ایمانو باندې به موږ څنګه الله ته وارسو، څنګه به قبر ته ایمان یوسو. جنت هغه څه دي چې ټول شیان بالغیب دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې یو صحابیه وله، هغې یو زوی درلودی. زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی، ژړلې، ویل یا رسول الله ما جهاد ته بوځه در سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مور څخه اجازه راواخله. علي رضی الله عنه ورلې مور اجازه نه ورکوله، زما دا د ژوند یو ملګری دی، بل څوک نه لرم، خوراک و څښاک دی را برابري. بیا عثمان راته نو ورلی، بیا عمر راته نو ورلی، اخرنی صدیق ابوبکر صدیق راته نو مبارک ورلی. د الله رسول وایي رایه څنګه یې نه ورکوې؟ د الله رسول ته د
سپین سرې ورته وویل یا صدیق بېرته ژوندی درڅه غواړم. ځوان ته اجازه ورکړله. رسول الله صلی مبارک دی ولاړ. جهاد ته چې ولاړله اولنی هغه ځوان شهید سو. انا لله و انا الیه راجعون. جنگ ختم سو. مسلمانانو بریا او فتح لاسته راوړه. صحابه کرام بېرته د مدینې منورې پر طرف را روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عادت تا و کله به د لښکر په مخ کې و کله به د لښکر شاته و. په دغه پلا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د لښکر مخ ته را روان دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لښکر په پای کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته را رسېږي هغه صحابیه یو ځای پر یو غونډۍ باندې ناسته ده. د خپل زوی او د خپل زړه ټوټه یې ورکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي عین ابن زما زوی چیرې ده یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د شا له خلکو څه پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نه ورته وایي چې هغه شهید سوی دی. یو د سپین سرې زړه دی درد به وکړي یو څه به په وسي. شا صحابه کرام چې رالو سپین سرې ورته وویل چې زما زوی څه سو. هغو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه درته وویل؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شا له خلکو پوښتنه وکړه. صحابه وو چې ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده خبره کړې موږ به هم بس وویل چې له شا له خلکو پوښتنه وکړه. هغو بس د شا له خلکو پوښتنه کوه. دا شا صحابي راځي د زوی پوښتنه ځینې کوي چې زما زوی څه سو. هغه وایي بس د شا له خلکو پوښتنه وکړه. اخرنی ابوبکر صدیق رضی مبارک دی. د سپین سرې چې پر ابوبکر صدیق رضی مبارک باندې سترګې وموښتلې او دی د صف هغه اخرنی نفر دی. ولې ابوبکر زما زوی دې څه کوي؟ زما زوی خو مې امانت تر کړی و. زما هغه د زړه ټوټه دې څه کړله؟ زما هغه د ژوند لکړه دې څه کړله؟ ابوبکر صدیق رضی مبارک ورته ودرېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه درته وویل؟ صحابه کرامو مبارکانو څه درته وویل؟ ول هغو د شا له سړي څه پوښتنه کوه. ابوبکر صدیق رضی الله حیران سو چې یا رب اوس که ورته وایم شهید دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ورته ویلي شهید دی. زه څنګه جرأت وکړم؟ زه څنګه ورته ووایم؟ او که مو ژوندی دی خو د شهید سوی دی دروغجن سوم او ما ته الله د صدیق لقب راکړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدیق لقب راکړی دی. دغه نو جبرائیل علیه السلام د اسمان په کنارو کې راښکاره سو. قل یا صدیق الله وایي چې صدیق ته واره روان دی. الله و حیات زما په لاس کې دی مرګ ژوند زما په لاس کې دی درته راژوندی کوم یې. ابوبکر صدیق رضی الله مبارک روان دي. دغه نو ځوان پر یو دښته باندې راپورته سو. سپین سرې خپل زوی تر لاس تکیه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله حیران سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی چې یا رسول الله عجب واقعه پېښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته صدیق چې الله دې نه دروغجن کوي. سپین سرې خپل زوی پورته بوتلی. درېیمه ورځ بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضر رسول یا رسول الله زما هغه زوی نه دی چا پخوا و. زما هغه زوی دی نه دی چا پخوا به اوبه راوړلې پخوا به په سود نه به وویل پخوا به زما ماښام و د غرمې ډوډۍ را برابروله. اوس زما زوی چې راغلی دی وازه خوله ګوري سترګې اسمان ته نیولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوان راولي. ځوان چې راوستی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ځوانه دا خو دې مور دا حق در باندې لري بیا د ژوند کې دغه یو قریب لري او دا دغه قریب دی د دې هم ته هم د دې دغه یو زوی د مور خدمت وکړه د پخوا په شیان باندې. ځوان ورته وژړل یا رسول الله که ما زه شهید کېدلم ما ته د جنت خورې راغلي. زما روح هغو په دسملو کې وپېچي. بیا چې الله کرامتن ابوبکر صدیق رضی الله او معجزتن تا ته را ژوندی کړلمه یا رسول الله چې تر اوسه قیامت پورې زه ژوندی یم زما به خورا کوڅ شک نه او زما به بس هغه کیسه اسمان ته به ګورم انتظار به باسم چې څه وخت به بیا زه بېرته له دنیا څخه ولاړ سم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سپین سرې ته وویل دا زوی که دې تر هغه وخته ژوندی وي دغه رنګ به وي دغه رنګه به وي هېڅ نفع به بیا نه پر واخلې. سپین سرې ویل دا بت نو زه څه کوم چې زما په نفع نه دي؟ یا رسول الله دعا ورته وکړه چې الله خپل مقام ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه الله خپل مقام ته یې وصل کړه. ځوان پر هغه ځای باندې راپرېوت یو بېرته هغه خپل روح الله ته وسپارئ. هغه د شهداو په جمع کې راپورته سو. نو علما کرام وایي دا ایمان ټول بالغیب دی. که دغه رنګه موږ ته جنت راښکاره کړي لکه دغه ځوان چې نو بیا به په دنیا کې موږ نه خوراک وکړو نه به څښاک وکړو نه به په دنیا کې بیا موږ قریب وپېژنو نه په دنیا کې بیا موږ پردی وپېژنو. بیا به ټول د آخرت په شغل کې یو بیا به ټول د قبر په شغل کې یو. ټول پټ دی رسه ټول پټ دی.
وڅکه که جنت الله موږ ته راښکاره کړي چې دغه حورې دي، دغه غلمان دي، دغه نعمتونه دي، بیا به یې ځوان په نیټ باندې ځان مصروفه کړي د الله له ذکر څخه، او که په ګوګل باندې ځان مصروفه کړي، او که په فیسبوک باندې ځان مصروفه کړي، بیا به ټول وخت تسبیح په لاس وي. نو محترمینو، فیسبوک، ګوګل د نیټ سره دا یو غټه فتنه ده، یو غټه اسلحه د شیطان ده. ځانونه اماده کوي، د الله له دینه ما په لرې کېږي، د الله څخه ما په لرې کېږي، د قرآن څخه ما په لرې کېږي. د دې پر ځای چې مسلمانانو به تلاوت قرآن کوه، نن په نیټ باندې مشغوله دي، نن په نیټ باندې مشغوله دي. الله جل جلاله دې موږ ستاسو توفیق راکړي چې نیټ په صحیح طریقه باندې استعمال کړو، او که د دنیا کاروبار کې کوئ پر هغه باندې ګناه یې مه کې کوئ محترمینو، ګناه یې مه کې کوئ محترمینو، ګناهو څخه اجتناب وکړئ، هلاک پسې ژوند مه بربادوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.